ولا کاروبار خراب شوی دی. گلبدک بابا ښځه مړه ده. ته به ورشم که نوره نه وي پتې خواب ورته وکړم. یوه ښځه مې ورته لیدلې ده، کني لیست کې خو ډېرې ورسره دي. خو ښځې نه به ورته ووایم لږ کمیشن به کې وکړي. د غام لسګونو کې دغه لسګونه ارپوتې یاده زه به ورشم حساب به ورسره وکړم. یا الله د زړه صبر راکړي یا الله. دغه یوه مېرمن وه یا الله دغه نه خلاصون. راځه راځه څوک یې راځه. ګلبدک بابا ستړی مه شئ. بس خدای دې زړه صبر تېر کړي. الله دې په نیز امین امین. غمونه وساتلی شي. ګلبدک بابا بس انشاءالله ما خفه کېږه چې پیسې وي هر څه پیدا کېږي. ژوند کې دا هر څه خامخا. الله دې خپله غمه وساته. خبره دې سمه ده خو ماته به څوک دویم واده راکړي. زما عمر خو شپېتو کالو ده. دومره عمر کې به څوک ښځه راکړي ماته. ګلبدک بابا کمیشن لږ ښه ومنه، نوره انشاءالله یې ودنه پوک ستره خلوص یې. د پیسو مشکل نشته. د مال طرف نه دې 50,000 افغانۍ شولې. ګلبدک بابا زه دې نه لوړم. زه به انشاءالله خامخا خبر درکوم. ګورې ګورې راشي. الله دې مړ شه. ولا هغه ملک صاحب ته ویلي وو چې په پیسو کې لږ غوړ زیمر کسا. بس هغې ته ورسم ملک صاحب ته ورسم. 50,000 خو ګلبدک بابا نه مې لاب شوی، خو د 50,000 باید ملک صاحب نه خامخا وبوسم. ته داسې ویل شو به دې داسې خو پرخو نه دي. عبدالرحمنه نورمده خلکو نه ولا سخت انګور غلی یم. هر څوک یې مو لور غواړي. چاته مې خط لیږلی ده په سټه نه لوړ شي. ملک صاحب شرایط څنګه دي چې ورته یې چې کلي وځئ نرخ هماوځه نرخ نه نه وي وتله. نه والا ډېر سامان خو نه ده. 20 جوړه خطونه دي، 20 دونې اصلي گاش دي، 20 کچا دي، 20 جوړه روح شپل دي، 10 جوړه بوټونه دي، 15 تولې اصلي دوبۍ 22 نمبر 1000 یو اصلي راډو ساتو. درې مانه غو اصلي غوړي 50,000 ماما ده، 1,000 تر ده، 1,000 پروزي دي، طلع کیسار ده. نور سامان هم څه خو هغه نه ویر ده. نه ملک صاحب مسلمانۍ کې اسرائیل یې درته سوچا د مسلمانۍ خط لیکلی دی. وسه ملک صاحب د لور خرڅوي که دوستي سره کوي. خرڅول مرڅول نشته. ټوډۍ ته مې ضرورت ده. بعد یوه ټوډۍ خو ځا کې وخورم. دوبۍ ته ځم تېروم پکې کلونه، ګټم به دولتونه د ستا دپاره یاره. او ملک صاحب دا جوړ ته ځه په خیر. تکړی بروبارې خیر زیاره جوړ ته ځه په خیر. خیر جوړ ته ځه په خیر. ژوند خدای ښه جوړي. ملک صاحب بېوا پټه کیسه مې در سره وه. ملک صاحب لږ به دې بار دې ته وي ته جګ شو که خوښه دي. صحیح شو. څه دې وې؟ ملک صاحب بس سخته شوړه مې ته پیدا کړې ده. ګلبدک بابا ښځه چې مړه ده اس نه مې کیسه ته جوړه کړې ده. که خوښه دې وای څو لیر به ګلبدک بابا ته ویر کو. ډېر عمر خو نه دی، خو 80 کاله عمر یې دی، خو بیا داسې پیسې عقید یې. نن سبا خو ملک صاحب پیسو ته ډېر ضرورت ده. خدای دا وکړي چې بیا وکړو وي چې ټوډۍ کې وشي. ټوډۍ ته ضرورت ده. ته بیا 80 کوله څه کوې؟ ملک صاحب بیا خو ما لږ ښه کې وکړی څه وي. څه ډېر ضرورت دې شوې. ملک صاحب 50 کا کور کې مې غو نشته چې غوښ مې په وشي چې غو مې اولا کوي. تا په ګډه نه مړېږي. تا 50,000 دې شوې. ته څه شرایط ومنې؟ ته خلوص یې خالي شرایطو خاطر کوه. جست ښه منېږي. بس انشاءالله 50 دنه مې لاک شو. راځه راځه څوک یې راځه. ګلبدک بابا ملک صاحب مې ترازو کړی دی، خو شرایط یې لږ سخت دي. ټوله پرېږده هر شي مو قبوله ده. خو یا یې څه شرایط یې ته خو جوړي. دا خو وړې خبرې دي. والله چې ومنه دې منم. ګلبدک بابا بس مبارک ته وي. الله دې خوشحاله کړه.
گلبدک بابا مو کور ورشو مو ته 50,000 میلاو شي نور چې ته چی کوي وخځې انګړ سم جارو کوه د پلار کور ښځینه ده دا چې دې کړي دا دیک شي دا جارو کول دي وسړی په لګیا خو یم نور چې شپو وکاو مو پلور کور راځي چې تاسو پیګری کړی ته څنګه کوم رانه ما په زړه نه خلاصېږي و دې نرسري لور یې پټپټک دې نالک څه پلار دې لس لکه روپۍ یوه کمه یم نه دې اخیستې ته لا کیسې هم کوې لا گلبدک بابا ته به ورشم چې نوی ژوند دې سر کې دی پوښتنه به تنه وکړم ښه ګلبدک بابا جوړ یې په خیر یې ښه جوړ یې ګلبدک بابا نوی ژوند دې سر کې دی پر پدرې لعنت کې د سړي لورې ولاکې خدای خو دې پلار ته هدایت وکړي ولې ګلبدک بابا بیا څه خبره ده نه د انګړ جارو کول زده دي نه د ما په عزت پیږي نه پر پدر به لعنت کیږي په دغه له پلاره پورې نالت گلبدک بابا لږه ګزاره وسره کا بله ولاکه بې پیدوی آکې ګلبدک بابا بس زه دې نه سم ولته مې بله دوستي ازیخه کړې ده که څه خدمات وي بیا وایه خیر اوسې هر چا ته روی دوستي کوه الله دې تا ته هم هدایت وکړي وښځې ماړی راته رګوږه وښځې خدای دې پلار کور لګاو وسړی دې رمې پخه شوه خدای دې پلارونو ته هدایت وکړي چې وړې جلکۍ سترو سړی ته ورکړي پینګیرو سړی ته کسي نه روپۍ ته کسي چې ډوډۍ په وکړي په لور ته نیم نه کي بس غلي ودوي میږ ټولنه ډېره ظالمه ده سپینګیرو سړی ته زبونې جلکۍ ودوي دا وخت دا ژوند ده ودلله خدای دې ټکي دې ورپېټي کې پوز اسمونه دا رقم سپینګیرو سړي ته دې زه ورکړم نه په فضا دې راغسته دا دې چې پاخه کړي دي خدای دې اوس مړه دا کپن بم زه ته راوړم د ګلبدک بابا د کور کې د ژوړې چي دو ګلبدک بابا د کور کې د ژوړې چي وه مېرمن مې د خبره نه پوهېږي ژوند مې ولاکې اوسه سمي ګلبدک بابا بس دې ته خو ما خفه کېږه بله به ایته وکړم ته ورک سې پر پدر دې نالت سه وړې جلکۍ پینګیرو ته یې وده مو 50,000 ته وکتلې دی ژوند ته مې ونه کتلې دی ژوند مې خراب کړو افسوس پر پدر دې نالت ته به بیا هم داسې کار وکړي ګلبدک بابا ستړی مه شئ بیا دې په چی جنګ دی بل دلال چې زه دلال دې جلکۍ په سپینګیرو وراړئ ای د پیسو شوقیانو لور خور مه خرڅوئ د پیسو لالچ مه کوئ پیسې ګورئ دا نه ګورئ چې 14 کلنه جینۍ شپېته کلن او 1 کلن سپینګیري ته ورکوئ دا نه ګورئ چې لیونی دی بې تعلیمه دی روزګار نه کوي خو چې پیسې څوک درته ومني دې ته نه ګورئ د خدای څخه وویرېږئ په لوڼو تعلیم وکړئ مدرسې ته یې ولېږئ په تعلیم یې مه شرمېږئ له نن څخه وروسته ټول دا پرېکړه وکړئ چې د هرې ممکنې لارې څخه وي که مکتب وي حضوري درسونه وي یا مدرسه وي موږ به ضرور تعلیم ورباندې کوو د خدای په امان د خدای